لکه د غنو مې سکونډي لفظونه. لفظ چې کله لفظونه شي د هغې نه جمله جوړه شي، خو جمله ښه هم او بده هم کیدی شي. لکه د غنو سکونډل هم کوي، لکه د تبر وهل هم کوي، لکه چړې غوڅول هم کوي، او لکه د پینډزې ویشتل هم کوي. مننه. او ښې جملې لکه د مور په اللهو د کول هم کوي، لکه د پروفیسر ډاکټر بدرالله حکیم حکیمزي صاحب، وکیل حکیمزي صاحب، محمد حنیف قیس صاحب، ابراہیم بیدروال صاحب، سراج الدین سراج صاحب، امجد علی سورج صاحب، حکیم اللہ بریالی صاحب، واحد زمان صاحب، اور ڈاکٹر سید اللہ خادم صاحب، او داسې د ګڼ شمېر مشرانو خوږې خوږې ګوړه ګوړه ګبین خبرې او جملې د مات د زړونو کوشیرول، د زخمی زړونو ټکورول او د روغو زړونو ګټل هم کوي. نو زما په خیال د غنو سکونډل دومره لویه خبره نه ده. البته که داسې وایي چې لکه د تبر مې وهي لفظونه، داسې به کې ورته چې ما محسوس کړي لکه چړې مې غوڅوي لفظونه، نو جمله به ډېره وزنداره او زورداره وه. اوس راځو خپلې موضوع ته. هر څوک زما د ارواښاد قمرالله خان قمر سره لیدل کتل ناسته ولاړه غم خادي نه ده شوې، خو بیا هم د هغه د ژوند په هکله که څه معلومات ما حاصل کړي دي د هغوی د شعرونو او خیالونو نه مې راخیستي دي. د حضرت علي مشال څوک چې د هغوی خوری دی هم ډېر زیات منندوی یم چې ما د ارواښاد قمرالله خان قمر په ژوند او قلم د لیکلو موقع په لاس راکړه او په معلوماتو راکولو کې ما سره مرسته وکړه. ارواښاد قمرالله خان قمر په 2 فروری 1967 کې د ضلع بونیر په پاچا کلي پیر بابا کې د بخروان په کور کې سترګې غړولې وې چې ابتدایي تعلیم هم هلته حاصل کړی دی. د بی ډیګري د جانزیب کالج سیدو شریف ته ترلاسه کړې ده، پس د هغې د ام اکنامک ډیګري هم ترلاسه کړې ده او د صحافت سپېڅلې پیشه یې خپله کړې وه. د ریډیو بونیر نه علاوه د روزنامه آواز اخبار بیوریچیک هم پاتې شوی دی او داسې ګڼ شمېر هلې ځلې نورې هم کړي دي. ارواښاد قمرالله خان قمر په خپل ژوند کې 15 کتابونه د چاپ په کالو ښایسته کړي دي او سناچاپ آثار هم شته چې پکې د غمې جانان، غمې دوران نه علاوه نعتونه، حمد، نظمونه، غزلې، سندرې، مرثیې، افسانچې او قطعات مرتب کړي دي او هر څه چې زړه او ذهن ته راغلي دي بې باکه یې ویلي او لیکلي دي. په فني پیرایي کتاب کې غلطیانې ډېرې زیاتې دي، خو چونکې زما فطرت دا دی چې د یو انسان خوبي د بیان شي او خامي نه. البته که د اصلاح په توګه یې چاته ښودلی وی نو شاید ډېرې غلطیانې به کمې شوې وي. د عقیدې په بنیاد د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، د حضرت امام حسین، حضرت سید علی ترمذی پیر بابا او د علماء کرامو کلک عقیدتمندو او د پښتونولۍ په بنیاد کارا، پورا، ساده او سوچه پښتون. د مثال په توګه د ارواښاد قمرالله خان قمر څو شعرونه او خیالونه ستاسو مخې ته راوړم. کله چې د معاشرې د خلکو نه زړه بد شوی دی نو څه په دا ډول یې اظهار کړی دی: ای خدایا ستا مخلوق چې مې په ځمکه باندې تنګ کړي، ای خدایا ستا مخلوق چې مې په ځمکه باندې تنګ کړي، ماښام ستورو ته ګورم د اسمان نه مزې اخلم. دویم دا چې دلته مې سا ډوبېږي لاړمه ځنګل ته ځمه، ځان د دې خلکو نه رانغاړمه ځنګل ته ځمه، د دې وړو وړو خدایانو نه په ډډه ښیم، هلته د دې وړو وړو خدایانو نه په ډډه ښیم، هلته د یو خدای نه به غواړم ځنګل ته ځمه. د پاک وطن حکمرانانو یې څه په دا ډول ستایلي دي چې د پاک وطن حکمرانان فقیران، د پاک وطن حکمرانان فقیران، بس یو کچکول بله کاسه پیږي. هم دغه شان مرګ هر وخت حاضر ناظر ګڼلی دی، لکه چې وایي په خپل کور به یې قمره تېره نه کړې، کومه شپه چې وي په کور باندې زړګیه.
یا دا چې دې تریخ ماحول کې دومره خوږ شه چې د کلي خلک خپلو حجرو کې یادوي د پسمرګي جانان د خپل ځان تر حده یې صدا ډول وینا کړې ده چې ستا خو په شونډو د فریب ډکه خندا خوره ده زه د فریب او د دوکې نه ناشنا سړی یم زه دشمني او دوستانه دواړه په ډاګه کوم زړه کې جاخې د بغض نه ساتم صفا سړی یم دغه شان مسافري د پښتون قوم لویه علمیه ده څه په دا ډول ستایلې ده چې زما د ګل په شان جانانه ته راځې او که نه زما د ګل په شان جانانه ته راځې او که نه خلک تپوس کوي زما نه ته راځې او که نه ته رانه لاړې مسافر شوې مزدورو خوړې زه دې کړم دلته بندیوان او ته راځې او که نه د پښتون قوم سره شوي ظلمونه زور زیاتی څه په دا ډول غندلی دی چې 2009 څه سپېره کالو تېر شو 2009 څه سپېره کالو تېر شو چې پکې خلکو په جړاو جړل د پښتنو د پښتونخوا په وینې وینې ماحول ما قمر نن بې انتهاو جړل یا دا چې پښتونه ای پښتونه ای پښتونه ای پښتونه ستا بعضې عادتونه خو سړی لیونی کوي دغسې د وطن نظام ته یې څه په دا ډول ګوته نیولې ده چې خلک سر تندی وهي په جړا جاړي مطلب دا شو دا نظام بدلول غواړي چې زما د زړه ټوټې پکې سوځېږي زه خو وایم د هر څه سوځول غواړي همدغسې که روماني رنګ ته ځیر شو ښکته ښکته ګوري بره نه ګوري ښکاري سورک شوي ترې هغه ګوري سم په ښار یې وویل ما واورېدل دی زموږ د کور په خوا کې څه ګوري مننه ښکته ښکته ګوري بره نه ګوري ښکاري سورک شوي ترې هغه ګوري سم په ښار یې وویل ما واورېدل دی زموږ د کور په خوا کې څه ګوري یا دا چې ځان سوځوم لکه پتنګ غوندې په شمع پسې ځان سوځوم لکه پتنګ غوندې په شمع پسې شمع د حسن چې هر ځای بلیږي زمه پسې دې شعر ته لږ پام وکئ حراموي یې پیغلتوب د زلمیتوب خوبونه حراموي یې پیغلتوب د زلمیتوب خوبونه حسن یې سم لیونی کړی یم مرمه پسې مننه د حضرت علي مشال یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوم څوک چې د قمر الله خان قمر په رشته کې خوری دی او دا خوندوره دستورۍ را جوړه کړه او د پښتو ادب اتلې په ښه ډول وستایو موږ به ترې نور هم توقع ساتو چې په راتلونکي وخت کې همدغسې خپل اتلان وستایي روح ښاد په ګوري نور آمین ثم آمین